مخله چې درشو شونډې مچیچا موږ اخر زڼیو ګرځېږو به مخله چې درشو شونډې مچیچا موږ اخر زڼیو ګرځېږو به چڼې چارې پټې چا چې چلې دي مینه چې کوو ضرور ښکارېږو به د دې رنګینو خیال لیکوال مشر شاعر د موږ د ټانګ سیمې جناب قیوم مستانه صاحب نن راسره ناسته د ریاض نادان صاحب په حجرې چې او زړه مو غوښتل چې هغه نه تاسو ته یو ښکلی پروګرام ریکارډ کړو نو ګرانو مینهوالو راځئ چې د قیوم مستانه صاحب نه په زړه پورې او خوندور کلام واورو. نن خو چا لاس په سپین جبینو د دلبر نیوله عجیبه کارو او په ګوتو کې لمر نیوله شعر ده چې کښلي غرور په اوسن کړي ولې بیا دومره هم نه وطنیار صاحب کښلي غرور په اوسن کړي ولې بیا دومره هم نه جانانه تا خو د دا ټول اسمان په سر نیولی کښلي غرور په اوسن کړي ولې بیا دومره هم نه جانانه تا خو د دا ټول اسمان په سر نیولی ته یې د حسن په غره ناست زه د همت په پتڼ نادان صاحب ته یې د حسن په غره ناست زه د همت په پتڼ تا که د غر نیولی ما هم درته ور نیولی بل شعر ده چې ما په ګیلو درته ځان ستړی کړو تا هیڅ ونه ویل ما په ګیلو درته ځان ستړی کړو تا هیڅ ونه ویل زما خبرو ته دې غوږ ده که دې سر نیولی ما په ګیلو درته ځان ستړی کړو تا هیڅ ونه ویل زما خبرو ته دې غوږ ده که دې سر نیولی خدای زده چې ته زما په مینه بدګمان ولې خدای زده چې ته زما په مینه بدګمان ولې جانانه ما خو دې هر یو غم ته ټټار نیولی بل شعر ده چې د ژوند ځنګل کې زمري هم او پیشي هم اوسېږي د ژوند ځنګل کې زمري هم او پیشي هم اوسېږي ته ګورې نه چې چا ګودر او چا سنګر نیولی د ژوند ځنګل کې پیشي هم او زمري هم اوسېږي ته ګورې نه چې چا ګودر او چا سنګر نیولی دا بل شعر ده چې ما ویل چې نه به وي که وي نو پښتانه به وي بیا ما ویل چې نه به وي که وي نو پښتانه به وي بیا چا ویل چې نن د چا په دوه کسه لښکر نیولی ما ویل چې نه به وي که وي نو پښتانه به وي بیا چا ویل چې نن د چا په دوه کسه لښکر نیولی د سوال په شکل یې روزګار ته طریقه جوړوه پرون په ښار کې حکومت ته چوک سوالګر نیولی آخري شعر ده چې د کام زلمو خو دې نن بیا د تورې کار کړه ده د کام زلمو خو دې نن بیا د تورې کار کړه ده مستانه بیا یې چوک په لاره مسافر نیولی